السلام علیکم ګرانو کتونکو د پښتو ادبي پروګرام ادب کور سره شهاب عزیز ارمان حاضر دی. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. په تیرو پروګرامونو کې مونږه د جدید ادب او بیا ورسره په جدید نثر باندې خبرې اترې کړې وي. په دې پروګرام کې مونږ هڅه کوو چې د پښتو ناول باندې د پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب تجزیه او تبصره ستاسو مخې ته راولو. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی ویم. ډېره مننه شهاب عزیز ارمان صاحب. ډېره مننه سر. په جدیدو صنفونو کې خصوصا هغه صنفونه چې هغه د مغرب نه راغلي دي او مونږ خپل کړي دي چې په هغې کې مونږ ورته په غټه سطح خو وایو افسانوي ادب یا اصناف. نو په هغې کې ړومبی ناول دی چې ناول پښتو ته په 1912 کې راغلی دی او دغسې دا سفر بیا مخ په وړاندې تللی دی. به هر حال ناول چې د داستان د کومې نه زیږېدلی دی او د هغې ترقي یافته او جدید شکل دی، پښتو ته ناول څنګه راغلو، په کومو حالاتو کې راغلو، په دغه تاریخي پس منظر خبرې نه وړاندې زه غواړم چې دا معلومه کړو چې دنیا ته ناول کله راغلی دی. او ډېره مننه شهاب صاحب. داسې ده چې اول خو د دې ناول د صنف په نثر کې ځانګړي خصوصیات جی او هماغه ځانګړي خصوصیاتو سره په تړون باندې د ناول د صنف ته په دنیا کې ناول ویلی شوی هم دی، ناول شروع شوی هم دی او هغه خصوصیاتو پس منظر داسې و چې په دنیا کې یا په نړۍ کې چې کله د کیسه ییز ادب و نو په دې کیسه ییز ادب کې مختلف قسمه رجحانات یا شکلونه یا اندازونه و. اوس اول خو چې موږ دا هم کلیر کړو چې کیسه ییز ادب چې دی دا د نثر یو ډېر اهم اړخ دی. موږ چې ورته کیسه ییز ادب وایو نو دې ته افسانوي ادب هم وایي او دې ته انګریزی والا ورته فکشن وایي. نو زه غواړم چې د ناول چونکې ډېر بنیادي جز دی د کیسه ییز ادب یا د افسانوي ادب یا د فکشن، نو چې لږ وضاحت د دې خبرې مو وکړو چې موږ د فکشن ته فکشن ولې وایو، ولې ورته وایو، بالکل، او دې ته کیسه ییز ادب ولې وایو، او بیا په خپله په ناول کې هم دغه بنیادي عنصر شامل دی. داسې ده چې موږ اول به کیسه ییز ادب ته راشو. کیسه ییز ادب مطلب دا دی چې هغه نثري ادب چې په هغې کې کیسه شامله وي. نو چې کیسه شامله وي نو دا په دریو غټو صنفونو کې شامله ده. دا په ناول کې هم شامله ده، دا په ډرامه کې هم شامله ده او دا په افسانه کې هم شامله ده. بالکل. او کیسه دواړه قسمه کېدی شي، کله په حقیقي واقعیاتو باندې مبني کیسه وي او کله په فرضي واقعیاتو باندې رخ شوي یا جوړه شوي کیسه وي. اوس چې کله مونږ د کیسه ییز ادب سره د افسانوي ادب دا ټکي یو ځای کوو نو د دې مطلب دا دی چې هغه کیسه ییز ادب چې هغې کې کیسه جوړه شوې فرضي ده. ځکه افسانه ټکی چې دی هغه یو خو ځان له د یو صنف دپاره دی چې موږ ورته شارټ سټوري وایو، افسانه ورته وایو. خو د دې نه علاوه د دې درېو واړو صنفونو دپاره هم افسانوي ادب دی چې په هغې کې ناول، ډرامه، افسانه درې واړه شامل دي. نو دې ته موږ افسانوي ادب ځکه وایو چې هغه کیسه ییز ادب یا هغه کیسې چې په هغې کې فرضي واقعیات وي، هغه یو لیکونکي په خپله جوړ کړي، ماحول یې هم په خپله جوړ کړی، کردارونه یې هم په خپله جوړ کړي، واقعیات یې هم په خپله جوړ کړي او هغه خپلو کې تړلي او بیا یو کیسه جوړه شوې. نو افسانوي ادب ورته وایو. تاسو که غور کړئ د افسانې پر رد کې یا په متضاد لفظونو کې حقیقت وي، یو حقیقت وي یو افسانه وي. نو چې کله مونږ حقیقت وایو او هغه د کیسې په شکل هم بیانو نو بیا هم تاریخ وي، هغه هیسټري وي. یعنې که مونږ د شیرشاه سوري د واقعیاتو داستان یا کیسه بیانو نو هغه تاریخ دی. که مونږ د احمدشاه ابدالي او د مغولو د هر چا بیانو نو هغې کې واقعیات هم اصلي دي، په هغې کې کردارونه هم اصلي دي، په هغې کې هر یو څیز پېښ شوی دی هماغسې، نو دا تاریخ دی. د دې تاریخ په جواب کې مونږ افسانوي ادب استعمالو چې هغه کیسې چې هغه هغه شکل کې نه دي واقع شوي، د لیکوال تخیل پکې شامل دی. نو دې مطلب دا شو چې افسانوي ادب کې کیسه ییز ادب هغه برخه ده چې افسانه به په خپله جوړه شوي یا کیسه به په خپله جوړه شوي. انګریزی کې چې دې ته فکشن وایي
نو فکشن هم د فیکټیشیس ټکی نه جوړ دی. جی فیکټیشیس مطلب دا دی چې فرضي غیر حقیقي. جی نو عمدغه نه چې کله فکشن جوړ شوی دی نو د دې مطلب دی چې هغه کیسه ییز ادب چې هغه کې کیسه فیکټیشیس ده. جی هغه کې کیسه فرضي ده. اوس دغه درې واړه ټکي کیسه ییز ادب، افسانوي ادب او فکشن. د درې واړو اصطلاحاتو کې د درې واړه اصناف شامل دي. جی یعنی په کیسه ییز ادب کې ناول، ډرامه، افسانه درې واړه شامل دي، په فکشن کې درې واړه شامل دي او په افسانوي ادب کې درې واړه شامل دي. جی په دې درې واړو کې د ناول د ظهور داسې شوی دی چې د ناول لیکلو نه مخکې چې کومې کیسې وي په عالمي ادب کې چې کومې کیسې وي یا کوم کیسه ییز ادب و هغې کې واقعیات چې دی هغه سوپر نیچرل و، هغه ما فوق الفطرت و، هغه د انسان د حقیقي ژوند نه بالا و. نو هغه عناصر چې دی په کیسه کې شامل وو نو هغې ته به داستان ویلو. او دا په پښتو کې خو داسې نه ده خو په اردو کې داسې ده چې د ناول نه مخکې کوم غیر حقیقي کیسې موجودې وي نو هغې ته به ناول نه ویلو، هغې ته به داستان ویلو. او د اردو نه علاوه په عالمي ادب کې هم داسې وه چې د حقیقي ژوند د ترجمانۍ چې کومه کیسه وي د هغې نه مخکې هغه کیسې موجودې وي چې ما فوق الفطرت وي. ما فوق الفطرت مطلب دی چې د فطري ژوند نه بالاتر وي. او د فطري ژوند نه بالاتر هغې کیسې چې په هغې کې د پیریانو، دیوانو او دغه واقعیات وي. یا د یونان د دیومالا تذکرې به چې کومې وي په ډرامو کې یا په څه کې بلکل، یا د یونان د دیومالا یا په هغې کې به چې کوم واقعیات او ایونټس بیانېدل نو هغه به هم د عام فطري ژوند سره تړون نه لري. مثلا یو ساده روغ وړو په هغې به انسانان ودرېدل او هغه به والوتل نو دا په عام فطري ژوند کې نه کېږي. یا د یو ډېر لوی غر نه به یو دیو را پرېوتو او نه به مړ کېدو. یا به هغه دیوانو یا سټایر دیوتا به په یونان کې یا د هند په مایتالوجي کې هغوی به خبرې کولې انسانانو سره، خبرې به کولې. یا به داسې و چې یو لوی جادوګر به و د هغه ساه به په یو چرګ کې وه یا په یو توتي کې به وه. توتي به دې مړ کو، انسان به ورسره مړ شو. بالکل دا د فطري ژوند او حقیقي ژوند سره د دې تعلق نه و. دا ما فوق الفطرت و، دا سوپر نیچرل و او دې کې مایتالوجي او تصورات او هغه څیزونه شامل و. نو په یو دور کې په دې نړۍ کې ادبي خلکو یا ادیبانو یا لیکوالو یا د کیسه ییز ادب لیکوالو دا محسوس کا چې د دغه کیسو د ژوند سره تعلق دومره نشته، دا کیسه ژوند ته راوستل پکار دي. او چې ژوند ته راوستل پکار دي نو په دې کې هغه خبرې کول پکار دي، هغه واقعیات بیانول پکار دي چې عام ژوند کې هغه د هغې واقع کېدل، د هغې پېښېدل چې دی هغه امکان لري. نو ځکه دغه قسمه کیسې چې لیکل شروع شو نو هغه قسمه کیسو ته بالکل نیغ په نیغه وویلی شو چې دا نوی سیز دی. نو نوی سیز دپاره ټکې غوره کړی شو ناویلا. دا ناویلا چې دی دا اصل کې ایټالوي لفظ دی، ایټالین لفظ دی. او په ایټالوي کې د ناویلا مطلب دی نوی سیز. هغه ایټالوي ټکی ناویلا انګریزي ته داخل شوی دی. انګریزي ته د فرنچ او د جرمن او د ګریک او د ډېرو ژبو ټکي راغلي نو په هغې کې د ایټالوي ټکي به راغلي دي. ناویلا چې انګریزي ته راغلو نو دوی ناول کو او د ناول استعمال یې هماغه کیسې دپاره وکړو چې نوی سیز. هسې هم ناولټي ټکی چې دی هغه نویوالي ته وایي. موږ وایو چې په دې سیز کې ناولټي شته یا نشته. نو هغه ناویلا په نړۍ کې په دنیا کې په مختلفو ژبو کې کیسې لیکل شروع شو. او داسې لیکل شروع شو چې په هغې کې واقعیات حقیقي وو. د ژوند ترجماني پکې شروع شو. د ژوند ترجماني وه. نو د ناول لپاره دا ضروري وګڼلی شوه چې هغه کیسه چې هغه ژوند ته نږدې او هغه د ژوند یا د ژوند د مختلفو واقعیاتو صحیح تصویر پیش کړي. نو په نړۍ کې دغه کیسې چې دی دا په ایټالوي ژبه کې هم، په یونانۍ کې هم، په بیا وروسته په انګریزۍ کې هم او په ځینې نورو مغربي ژبو کې تر دې چې په فرانس او جرمن او په دې کې هم ځینې داسې کیسې راغلي. بیا رشین لیټریچر کې ورته ډېره زیاته توجه شوه په روسي ادب کې او د دغه عالمي ادب اثرات هند ته هم راغلي. چې هند ته هم راغلل نو دا زمونږ خاوره وه. نو هغه ناویلا چې د ناول په شکل راغلی و نو په اردو ادب کې
او زمونږ په پښتو سندي بلوچي او د دې پاکستاني ژبو په ادب کې او دغه شان د هندوستاني ژبو په ادب کې دغه نوې سیس چې راغلو نو دا ناول شو. نو داسې وګڼئ چې د سوپر نیچرل واقعیاتو نه کیسه نیچرل واقعیاتو ته راغله نو په نړۍ کې د ناول ابتدا وشوه او دا وهم 18 صدی هجری وروسته په 19 صدی هجری کې د عیسوي کې سوري بالکل په 19 عیسوي صدی کې بیا د رجحان عام شو او بیا په 20 عیسوي صدی کې په تبعات شکل پښتو ته راغلو خو هغه 19 عیسوي صدی کې په پښتو کې د ترجمو په شکل ناول چې دی راننوتی و نو ابتدا خو یې دغسې شوی دی دا کسر ورسره لګو وایي چې تاسو وویل چې په ایټالین ژبه کې په لومبي ځل باندې یو نوی څیز ولیکلی شو چې هغې ته ناویلا وویلی شو نو دغه څیز څه و د هغې نامه څه و او د هغې لیکونکی څوک و نه دغسې د عنوان خبره نه وه دغسې یوه کیسه نه ډېرې کیسې ولیکلی شوې داسې کیسې ولیکلی شوې چې هغه د سوپر نیچرل نه بدلې وي نو دا ناویلا چې دی که نه یا ناول ټکی چې دی نو یوازې د دې مطلب دا نه دی چې نوی د دې ناویلا درې څلور معنی دي عجیب و غریب حیرانوونکې غور غوښتونکې متوجه کوونکې دا ټولې معنی په هغې کې شاملې وي نو هغه په یو ځای څه کیسې مخې ته راغلې چې هغه حیرانوونکې وي او هر نوی څیز سړی حیرانوي که هغه عجیب و غریب وي یعنې په کیسه کې هم داسې خبره کېږي چې د پیریانو دیوانو نه علاوه به خبرې کېږي نو هغه حیرانوونکې و نو دا څه د یوې کیسې خبره نه ده دا مجموعي یو رجحان په شکل داسې کیسې شروع شوې او د هغې کیسو اثرات د مغرب نه مشرق ته راغلل. ستاسو یو کتاب و د پښتو ناول تحقیق و تنقید باندې او ځینې نور کتابونه هم په دې موضوع باندې په اردو کې په انګریزي کې او تاسو هم لیکلي دي ځینې نور هم لیکلي دي د بیکاشي او د ډیکامرن تذکره هم کړې ده او بالکل لکه مونږ که تاریخي دا تاسو ښه ده چې دا خبره ذکر کړه که مونږ د دې تاریخ په دې حواله راخلو چې د یوې کیسې نه دی ابتدا وکړو حالانکه هم د هغه کیسې په دور کې نورې کیسې هم راغلې مخې ته خو که مونږ د تاریخ تعین داسې کوو چې د کوم سړي نه شروع وکړو نو بیا داسې کولی شو چې بوکاشیو د لیکوال نوم دی او ډیکامرن چې د هغه د او دا اطالوي سړی دا اطالوي ژبه وه اطالوي ژبه وه په اطالوي کې لکه څنګه چې ما عرض وکړو چې په همدې اطالوي کې د بوکاشي نورې کیسې هم وي خو کله چې موږ د ناول تاریخ شروع کوو نو زیات تاریخ لیکونکي یې د بوکاشي ما دغلته لږه تنده محسوسوله نو ما ویلې چې ګرانو کتونکو ته هغه ستاسو د کتاب د دغه متعلقه ځای پته ولګي چې د هغې مضغو کې به هم دا سوال راځي چې داسې ړومبی څه څیز و د هغې لیکونکی څوک و نو دغه ښه وه چې د بوکاشیو او د ډیکامرن وضاحت وشو. ګرانو کتونکو یو وړه دمه اخلو موږ سره اوسئ.